ازادي سټوډیو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د مرغومې 26مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 14مې نیټې سره برابره ده. خبرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د 19 کلنې جګړې د ختمولو په خاطر خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون راپور ورکړی چې ټاکل شوی د زلمی خلیلزاد سبا اسلام آباد ته ولاړ سي. پاکستاني جیو تلویزیون راپور ورکړی و چې ټاکل شوی و ښاغلی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ولاړ سي، خو سفر یې وځنډېد. تر هندوستان، چین، متحده عربي اماراتو او افغانستان وروسته زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. ټاکل شوی د ښاغلی خلیلزاد په اسلام آباد کې 15 ورځې تېرې کړې او د پاکستان له ملکي او نظامي چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی پرون په کابل کې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره او نن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې په پروسه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد ویلي چې افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د سفر هدف د سولې د پروسې لپاره د سیمه‌ییز ملاتړ راجلبول دي. په همدې حال کې کابل ته د خلیلزاد له تلو سره طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو موضوع ته په خبرو کې ځای ورنکړي، نور په مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د کینیا ولسمشر نن ویل چې د دې هیواد پر یو هوټل 4 سره حمله کوونکي ووژل شول. د همدارا استایت کړه چې په نیروبي ښار کې د سختدریځو په حمله کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل شوي دي. د سختدریځو حمله تر شاوخوا 20 ساعتونو وروسته نن سهار پای ته ورسېده. د کینیا ولسمشر اوهورو کینیاتا نن تایید کړه چې د پیښې ټول 14 قربانیان ملکیان وو. د په وینا تر 200 زیات کسان له هوټل څخه ژغورل شوي دي. تاییدوم چې په دوسدي 2 هوټل کې امنیتي عملیات 2 ساعته وړاندې پای ته ورسېدل او ټول تیروریستان ووژل شول. له امنیتي کمرو څخه ترلاسه شوي ویډیوګانې ښیي چې 4 تروریستان له سلاو چاودیدونکو موادو سره هوټل ته ننوځي. الشباب ډلې چې له القاعده شبکې سره اړوند ده د دې حملې مسؤلیت منلی. د برتانيا پارلمان وايي له اروپايي ټولنې څخه د برتانيا د وتلو لپاره په طرحه کې د تغییر ځای نشته. دا څرګندونې نن په داسې حال کې شوي چې د برتانيا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدر اعظم تریزا مې د حکومت راتلونکي په اړه رائے ورکوي. وروسته له دې چې له اروپايي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د تریزا مې طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکی د استازو په لاس کې دی چې ویې ټاکي. د برتانیا په تاریخ کې د حکومت یو طرحه هیڅ کله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه و مخامخ شوی، یعنی 432 استازي مخالف او 202 استازي موافق. ټاکل شوی د نن ماخوستن د ګرینویچ پر وخت 7 بجې حکومت ته د رایې ورکولو پروسه پیل شي. که د برتانیا د صدر اعظم تریزا مې حکومت د اعتماد رایې واخلي، باید له اروپايي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه بل طرحه تر راتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې کړي. خو که حکومت د عدم اعتماد رای واخیسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټولپوښتنې احتمال هم شته. د روان کال د مارچ 9 یعنی تر راتلونکو 2.5 میاشتو پورې له اروپايي ټولنې څخه د برتانیا د بشپړ وتلو ضرب العجل ټاکل شوی دی. روسیه چمتو ده پر ستونزو سربیره د منځني واټن ویشتونکو اټومي قواو موافقه لیک یا INF وژغوري. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف نن په مسکو کې وکړه. په 13 اکتوبر میاشت کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ چې هیواد به د 1980 میلادي کال له موافقې ووځي او دا ځکه چې په وینا د روسیې یو ډول نوې بالستیک توغندي له دې موافقې سرغړونه ده. د موافقې له مخې امریکا او روسیه دواړه نشي کولای د اروپا پر مځکه د لنډ او منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو سیستم ځای پر ځای کړي. روسیه وايي غواړي د موافقه وژغورل شي. موږ د منځني واټن ویشتونکو اټومي قواو د موافقه لیک ژغورلو ته چمتو یو. هیله لرو اروپايي هیوادونه به په دې برخه کې لیوالتیا وشوي او د امریکا د دریځ ملاتړ به ونه کړي. روسیه وايي چې د دغو مشخصو توغندیو د ویشتلو د کچې له کبله د میزایل په موافقه کې نه شاملېږي او د INF له قوانینو سره بشپړ مطابقت لري.
د هندوستان په ګجرات ایالت کې د کاغذباد الوزولو د فستیوال پر مهال د ټپي شویو مرغانو درملنه وسوه. ډاکټرانو ویلي مرغان ډیری وختونه د کاغذباد په تار ټپي کیږي. دا کوتره له هغو مرغانو یوه ده چې له 2 تر 3 ورځو پورې تر درملنې لاندې وه. دوی د هندوستان په ګجرات ایالت کې د وروستي کاغذباد الوزولو د فستیوال پر مهال ټپي شوي وي. د مرغانو د ژغورنې او درملنې لپاره داسې مرکزونه د غیر حکومتي ادارو لخوا جوړ شوي. دلته د تر 100 زیاتو ټپي مرغانو درملنه وسوه. ټپي مرغان له 2 تر 3 ورځو درملنې وروسته بیرته خوشي کیږي. د کاغذباد الوزولو فستیوال د دوشنبه په ورځ پیل شو او د سهشنبه په ورځ پای ته ورسید. لملتیا مو مننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي radio.org هم کتلای شئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.